ګوګچې زنګ ووهه ملګريه، سبا ته زما د زوی کلیزه ده. وای زما د همنومې کلیزه ده. تورن صاحب دلته ډیر زیات پچقو نه دي. څنګه مو چې خبره کړه اته پیسې مو دلته دي. خو د ښځو خبره به ډېره نه منې الیاسه، هېڅ کله به هم د هغوی خبرو ته غوږ نه نیسي. داسې تمثیل به کوي چې خبرو ته یې غوږ نیسي، بیا به خوشحاله ژوند وکړي. انشاءالله. به شرفه. ته اوس خندلو ته دوام ورکړه، خو په دې پوه شه چې خپلې موخې ته نشې رسېدلی. ما ته وګوره، تاسو ته چا دنده سپارلې وه؟ تاسې چا ته کار کوئ؟ هغه لارنس نومی کس څوک دی؟ تا ته وایم خبرې وکړه. څه ښه یې؟ پوه شه شه رزیله، پوه شه شه، پام کوه چې منډه چې ډېر لږ پاتې وزغمه. خدایه خیر کړي. پوه شه شه که نه؟ پوه شه شه د خدای مصیبته. مه مردارېږه، زموږ یوازینۍ هیله ته یې. خدای دې خیر کړي. حالا تیز شه که نه تیز شه. اوس یې حالت څنګه دی؟ مرمۍ مو راوویسته، خو ډېره وینه یې ضایع کړې ده. ژوندی اوسې. انشاءالله چې مړ به نه شي. انشاءالله لومړی بریدمنې، د هغه بل ټپي حالت هم هېڅ ښه نه دی. کارونه د خرابېدو خواته روان دي. تر اوسه له هغه نښان ویشتونکي نه هم خبر نشته. لومړی بریدمنې که اړتیا شوه موږ یې زغمو. دا چې هغوی غواړي موږ خو پوسته نه شو پرېښودلی. هر څه چې کوي ودرېږي، لاس یې تر شرق و غرب. ارام اوسه، ارام اوسه. والا چې زم هم داسې فکر کوم. سمه ده، څه وکړو ها؟ یعنې موږ په کلیوالو باندې ډزې وکړو؟ لومړی بریدمنې، بیا د دوی هم د هر چا لمسون نه مني. په دې سیمه کې دوی له ترک عسکرو نه څه زیان لیدلی دی. وایم چې دا خبره نه کوم، خو نوره مې نو حوصله ختمېږي. والله چې حوصله مې ختمېږي. ارامه اوسه. راځه موږ اوس دویم بریدمنې. غواړم چې له قومندان سره خبرې وکړم. جګړن صاحب صالح غواړي له تاسو سره خبرې وکړي. داسې ده، ښه ده، ګورو چې څه وایي. ووایه اورم. قومندانه، کوم وخت مې چې درکړی و پوره کېږي. تا وویل چې موږ ته به اصلي عاملین پیدا کوي. ما هم دې خلکو ته قناعت ورکړه قومندانه. صبر کوم، خو که ثابت نه کوي چې په موږ ترک عسکرو برید نه دی کړی، نو پایله به یې هېڅ ښه نه وي قومندانه. لا حول ولا. ګوره ښاغلی صالح، زه یو عصبي سړی یم، اعصاب مې خرابېږي. دا هم هڅه کوم چې زما اعصاب خراب کړي. ګوره له منه به کومه پېښه رامنځته شي. موږ ترک عسکر یو، زموږ خبره په خپله ثبوت دی. او موږ ترکان چې څه وایو، له هغه نه تر آخره پورې دفاع کوو. ثبوت غواړي. تیمو، لا حول ولا. حالا تیمو، څه خبره ده؟ سایفو دی، سایفو دی، وسلې مو ښکته کړئ، لاره ورته خوشې کړئ، لاره خوشې کړئ. باندې که، باندې که، باندې که. جګړن صاحب، سایفو، ما تاسو ته هغه تیز نښان ویشتونکی راوسته. ټپي دی، خو ډېر سخت ټپي دی. الیاسه، زه ډاکټر ته خبر ورکړه چې له تذکرې سره راشي.
ډاکټره زرکوه زر تذکره راوړی حالا زر کوئ ډاکټره دا باید خبرو راشي د اوس لپاره امکان نه لري جګړه حالت یې جدي ده حالا تذکره ده نه راوړی زر کوئ حالا زمره حالا ګورئ هغه یو له هغه کسانو نه دی چې په تاسې برید وکړ هغوی 15 کسان وو 4 یې مړه پیدا شوي دي دوی ټول کرایي قاتلان دي هغه سړی به تاسې ته هر څه ووایي خو اوس یې ښه کېدو ته په تمه کېږو باید په هوښ راشي که هغه له خبرو کولو نه مخکې مړ شي بیا څه کېږي درته مې وویل چې هر څه به تاسې ته ووایي وګوره اوس هم خبرې کوي بې شرف سمه ده په تمه کېږو ته چې وایم هغسې دې وي ښاغلی صالح تر سبا پورې ورته په تمه کېږو حالا راځئ چې ځو دا سړی به زما له لاسه ووځي هلی نو زر کوئ راځئ باز دی نو راځئ ډېره وینه یې ضایع کړې ده تامپون راوړه چې وینه یې ودرو لورې زر اکسیجن چالان کا ډاکټره دا سړی باید تر سبا پورې خبرې کولو ته چمتو شي زموږ وروستی فرصت دی څه مو چې له وڅې پوره وي هغه ترسره کوو باید وینه ورته تېره شي یو څوک دې وینه ته په خوشحاله شي خبرې ونکړي د هغو خلکو مخه نوره نشو نیولی جګړن صاحب رښتیا وایي ځکه د باندې کسانو ته چې هر څومره خبرې کوي بیا هم هغوی قناعت نه کوي که سیفون وی راغلی هغه راځي چې ډېرې خبرې کوي ما هغه ته سبق ورکړ د ټولو په مخکې مې ورته چاره کوله ته لږ ارامه اوسه زه ډګروال صاحب ته معلومات ورکوم د اکسیجن اندازه نورم تیزه که راځه سهار په خیر ډګروال صاحب سهار په خیر دوهن خالی شیان وړم ډګروال صاحب ډګروال صاحب تاسو خو هیڅ نه دي خوړلي زړه ته مې ونه شوه دوهنه ته ماته یوه خوندوره قهوه راوړه زویه هله ډګروال صاحب داسې په لوږه څو قهوه څکي تاسې تل هم داسې کوئ دوهنه حالا زوی جانا قهوه راوړه امرم په ځای کېږي ډګروال صاحب دویم بریدمنه باشک یم دویم بریدمنې دا راجا له پوستې نه کوم خبر شته نه ډګروال صاحب سمه ده کله چې جګړن خان اړیکه ونیوله ما ته خبر راکړه امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب ته تر اوسه نه پوهېږې چې زه څوک یم او په دې به پوه هم نه شې زه درته د یو ملګري په توګه وایم ډګرواله که هغه پوسټه زر تر زره پرېږدي ښه کار به وشي سلام مشره څه دې چې ویلي و هغه ټول مې تیار کړل ډېره مننه کوم دا هم ستا حق ډېر ښه یعنې ته وایې چې زه نه غواړم د چا پوره وړوي اوسم که خوښه دې وي زه هم له تا سره لاړ شم هغه بهر هغه خس لکه چې نشته یوازې مه پاتې کېږه زه هم در سره تلی شم هېڅ اندېښنه مه کوه ولیده خو اړتیا نشته زه ځانګړی کار لرم په ما دې هغومره چمتووالی ونیو ته به څه ډول ځانګړی کار ولرې ښاغلی لورنس
الله الله دا هم عجیبه سړی دی ها چاته حل هم نه وایي خپله خوله بنده ساتي مونږ ترکاسکر دلته نه غواړو مونږ دلته د هغوی پاتې کېدو ته اجازه نه ورکوو څو پرې برید کوو لږ ارامه اوسئ موږ تاسې نه غواړو له دې ځایه لاړ شئ موږ تاسې نه غواړو له دې ځایه لاړ شئ ورک شئ شاته لاړ شئ شاته لاړ شئ هلئ داسې مه کوئ شاته لاړ شئ د دې خلکو نیت هېڅ ښه نه ښکاري هیله لرم چې هغه نیکه لوستونکی په هوښ راغلی وي او حال به ووایي که رښتیا به وایم زه د دوی دومره په تمه کېدو ته هم حیران یم مونږ ترکاسکر دلته نه غواړو تاسو نه غواړو ځای ورک شئ ورک شئ سمه ده پاس دی صبر وکئ اوس یې ته مه رانږدې کېږئ شاته ودرېږئ وړاندې رانه شئ لږ ارامه اوسئ ارامه اوسئ اورو چې څه وایي رای ولئ ورته ووایه رسیله دا چې ته څوک یې ورته ووایه خبرې وکړه په ګڼې ګوڼې باندې موږ برید وکړ زموږ موخه دا وه چې تاسې فکر وکئ تور کسکارو په تاسو برید کړی موږ برید وکړ 15 کسان وو سمه ده نور کسان بهیر یعنې چا چې موږ ته دنده راکړې وه کله چې کار خلاص شو هغوی یې ووژل په ما یې ډزې وکړې خو زه په ژغورلو بریالی شوم تور کسکار رښتیا وایي په ما باور وکړئ دوی هر څه رښتیا وایي زه څه پوه شم چې دا سړی رښتیا وایي که د عسکرو خبر دروغ وي زه رښتیا وایم موږ واضح ثبوت غواړو قومندانه زه په دې سړي باور نه کوم نه یې غواړو باور نه کوو ارامه اوسئ یو ځل واورو چې دوی څه وایي ارامه اوسئ څه ته چې اړتیا وه موږ هغه وکړل نور څه غواړئ دا دی دا سړی هر څه تاسې ته وایي ګورئ ما خپله ژمنه پوره کړه د پېښې عمل مې راوسته اوس نو له دې ځای نه لاړ شئ تاسې هم خپله ژمنه پوره کړئ ګورئ دا تاوتریخوالی دواړو خواوو ته هېڅ کومه ګټه نه کوي تاسې ټولو ته د وروستي ځل لپاره وایم ارامه اوسئ سمه ده هغه بهیر نومی سړی څوک دی ورته ووایه رسیله نه یې پېژنم یوازې په نوم یې پوهېږم موږ د همدې کار لپاره ونیولو نه پوهېږم ګورئ هغه د هغه چا کس دی چې موږ یې دې حالت ته رسولي یو د دې نه ډېر تاوتریخوالي ته اړتیا نشته تور کسکرو تر نن ورځې تاسې ته هېڅ زیان نه دی رسولی د دې وروسته یې هم نه رسوي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شه موږ خپله ژمنه پوره کړه هېڅ ځای ته هم نه ځو که تاسې دې پوستې ته د ننه کېدو هڅه نه وای کړی زموږ د بیرغ د ښکته کولو هڅه مو نه وای کړی نو هغه کس مو نه وژل کېده نور نو زموږ صبر مه ازمایئ که چېرته موږ ستاسې په وړاندې حوصله نه وای کړی اوس به تاسې ټول وژل شوي وای موږ ته چې څه لازمه وه هغه مو وکړل تور کسکرو ته چې څه لازم و هغه یې وکړل خپله ژمنه یې پوره کړه
که غواړئ دا سړی واخلئ په خپله ترې څېړنه وکړئ. سمه ده، صبر وکړئ. سمه ده، غلی شئ. قومندان رښتیا وایي، د دې لپاره چې وینه تویه نشي څه یې چې له وسې پوره وویې کړه. زه ښه پوهېږم که غوښتل یې چې له موږ سره جنګ وکړي، د شپې راهیسې د عاملینو د پیدا کولو لپاره څه یې چې له وسې پوره و هغه یې وکړه. قومندانه، څنګه چې دښمنه کړې هغه سړی موږ ته راوله. مخکې شه رزیله. دا سړی ونیسئ. هغه ځای بند کړئ. هلئ مخکې شه، راځئ چې ځو. د خدای شکر. جګړن کانډای ډګروال صاحب. اورم جګړنه. ډګروال صاحب خلک د پوسې له مخې نه لاړ. هغوی ته به قناعت ورکولو بریالي شو. د ټپیانو درملنه دوام لري ډګروال صاحب. دا ښه خبر دی جګړنه. خو هغه لاورنس، یعنی هغه بې شرف چې ځان ته لاورنس وایي، ارامه به پاتې نه شي. بیخي همداسې ده ډګروال صاحب. زه ډاډمن یم چې د پوسې له ټولو حالاتو نه به خبر شوي وي. موږ باید زر تر زره د هغه اصلي پیژند کارت پیدا کړو. هغه نښان ویشتونکی چې د بهیر نوم یې اخیستی د هغه په اړه نور څه معلومات مو ترلاسه کړي جګړنه؟ تر اوسه کوم معلومات نه لرو ډګروال صاحب، خو د نښان ویشتونکي د تعریف له مخې د هغه رسم شوی انځور به لږ وروسته تاسو ته در ورسېږي. سمه ده جګړنه، موږ د هغه رسم شوی انځور سمدلاسه څېړو. د لاورنس په اړه په سیمه کې پلټنې دوام لري. تاسې د یو څه وخت لپاره هلته پاتې شئ. که کومه نتیجه لاسته رانغله، قرارګاه ته د بېرته راتګ لپاره بیا اړیکه نیسو. امر هم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. وخت لري. راځه ډګروال صاحب. ووایه دوخانه. کرلانګیج پاشا صاحب راغلی. زما شوبې ته یې بوځه، زه درځم. امر په ځای کېږي ډګروال صاحب. دویم بریدمنه، یو قلم راکړه. څه خبره ده، زه راته ووایه څنګه یې دوخانه؟ والله زه ښه یم پاشا صاحب، یعنې ورته ونه وایي چې ما تاسو ته ویلي. په قرارګاه کې حالات ډېر خراب دي. حالات دومره خراب دي چې ډګروال صاحب له ډوډۍ خوړلو هم پاتې دی. په دې معنی چې داسې ده. په خیر راغلی پلاره. خوشحاله اوسې زوی جانه، خوشحاله اوسې. چای څکې پلاره؟ که داسې دم شوی چای وینو نه وایم. دوخانه. امرم په ځای کېږي، زه همدا اوس راوړم. څنګه یې پلاره؟ ښه یم زوی جانه. تا ته لږ اندېښمن شوم، بیا مو سره ونه لیدل. هغه تا ته چې په سی ډي کې کوم غږیز پیغام راغلی و، هغه څنګه شو؟ هغه مسله روښانه شوه؟ موږ اوس هم نه پوهېږو چې هغه څوک دی. څېره یې هم هېڅ نه پېژنو. هغه بیا زما ټلیفون ته زنګ ووهه. بیا یې هم د سی ډي د غږیز پیغام په څېر ځان یې لاورنس راوپېژنده. لاورنس، هغه چې په ځان کوم نوم ایښی، موخه یې معلومه ده. مانا چې داسې یو څوک دی چې د تاریخ لاره یې غوره کړې ده زوی جانه. هو، او په سیمه کې حالت بیخي ګډوډ شوی، او زه تر اوسه ان د هغه اصلي نوم نه پېژنم. که ته چیرې په خټه کې د شګې دانې لټوي کو پوزه زویه، نو لومړی باید په دې باندې پوه شي چې له چا نه پوښتنه وکړي. زه په سیمه کې یو کس ته زنګ وهم. بله، مهرباني وکړئ. البته بابا،
له ترکیې نه د کارلان کیچ په نوم یو کس تاته زنګ وهلی. کارلان گیج ته ماته تلیفون راکړه لورې. کارلان گیچا ګران ملګریا څنګه یې؟ زه ښه یم ژوندی اوسې ښاغلی وهابه ته څنګه یې؟ دا چې زه تر دې عمره ژوندی پاتې یم نو وایم چې ښه یم. زه له تا نه یوه پوښتنه کوم خو که دا څه معنا لري زما ځان دې له تا نه قربان وي په دواړو سترګو. جګړن صاحب هغه لاورنس نومې کس چې دی هرومرو تر شا ډېر قوي ملاتړ لري، له هغه قوت نه ګټه اخلي، په ځان پټولو بریالی کیږي. رښتیا وایي چغدم، دوی ټول یو ډول دي. یو کس په پیسو مړ کړه، سیمې ته یې راولېږه، ورنه ملاتړ وکړه، له هغه نه وروسته بیا یې د کارونو سیل وکړه. تل یو ډول فلم. ما کوه څه خبره ده؟ لویه خدایه ملګرو نن ورځ زما د زوی کلیزه ده. ګوګچې ته مې وویل چې زه درځم، ځکه یې اوس بیا زنګ ووهه. د ګډوډۍ له امله له موږ نه هم هېر شول، هېڅ ښه کار ونه شو. تاسې هېڅ مه وارخطا کېږئ جګړن صاحب. کېدای شي چې د زمري پټي ته ورسېږو، خو څو بجې ده؟ دا پارټي څه شی دی ځوانه؟ ها پارټي څه شی دی؟ نه د کلیزو لمانځلو پارټي نه ده، موږ د هغه په اړه خبرې نه کوو. یا باتور ملګریه، ته چې پارټي ورته وایي هغه نیمه عقل لرونکی به څه ووایي؟ هغوی به څه ووایي؟ څه ووایم؟ محفل ووایه، پروګرام ووایه، میله ووایه. پارټي څه شی دی؟ محفل ووایه. محفل ووایه. پارټي څه شی دی؟ زمریان پارټي نه نیسي. رښتیا وایي جګړن صاحب. محفل څه وخت دی؟ محفل څو بجې دی؟ په ماښام کې به وي. ماښام کې؟ جګړن صاحب ټلیفون ته مو ځواب ورکړئ، که ځواب ورنکړئ ګوشه به ډېره اندېښمنه شي. څه ووایم؟ رښتیا ورته ووایئ که نه؟ یعنې ورته ووایم چې هېر مې شو؟ بله هایدره تاسې راځئ که نه؟ ګوګچې ښیو ښیو. درځو ځانونه در رسوو. قمندان صاحب نه ګوګچې موږ درځو. خو هغه ته هغه وکړه، دا وږې سترګې نه مړېږي پرته له چغده ملګري. ته د همدې لپاره چمتووالی ونیسه، سمه ده؟ ته اندېښنه مه کوه، ما د هر څه په اړه فکر کړی، بسنه کوي چې راشئ. سمه ده مېرمن، ځانو په خدای دې سپارم. سمه ده ښکلوم دې. بوزوک ملګری کېدای شي چې ورسېږو. ها والله کاش چې داسې دې ورته ویلي نه وای. زه خو وایم چې نشو رسېدلی. همداسې د جګړن صاحب کاش چې احتمالي خبرې دې کړې وای. چغده ملګري هغې له خوشحالۍ نه زنګ ووهه، ما ورته څه ویلي وای؟ حیدره زه درته وایم ته لنډ فکره یې ان ساده یې، پوه شوې؟ دا څه وایي؟ محفل باتوره. نن ورځ د جګړن حیدر د زوی کلیزه ده، انشاءالله چې وبرسېږو. انشاءالله وبرسېږو. زه فکر نه کوم خو دویم بریدمنه د ډګروال کوپوس په خبره کېدای شي ماښام ته لاړ شو، یعنې هغه لاورنس دی څه شی دی؟ که د هغه په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه شي، زه خو وایم چې بیرته به قرارګاه ته لاړ شو. نه پوهېږم ګرانه، یعنې په تمه کېږو، حالات ارامه شو خو دا کارونه معلوم نه دي. رښتیا وایي. که چېرته لا شو ډېر ښه کار به وشي، یعنې که د لاورنس په اړه کوم خبر یا معلومات ترلاسه شو، کولی شو چې بیا بیرته راشو. زه د جګړن حیدر لپاره وایم، یعنې نن د هغه د زوی کلیزه ده، یعنې هغه باید اوس د خپل د زوی په څنګ کې وکنه، د همدې لپاره وایم. که نه زه ولې داسې ووایم؟ ته اوس یوازې د جګړن حیدر لپاره غواړې چې لاړ شو؟ هو دویم بریدمنه. البته د جګړن حیدر لپاره
یعنې د مسج کولو لپاره نه؟ نه 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 هو یعنې د جګړن حیدر لپاره. دا څه کوي؟ کلاړ نه شو ډېر څه به مو له لاسه ووځي. خدای پوهېږي چې ګوګچې ورېندارې به څه تیار کړي وي. کیک، سلاته، پیرکي، فیرني او نور. خیر کې ملګریا تا دومره ښه بیان کړل چې اوس مې ټول ته زړه شوی او داسې هر څه باید وي. زه خو وایم چې ځو، یعنې زه وږی شوی یم. زه خو وایم چې ماښام ته ځو. دویم بریدمنه هلکه تاسې څه ډول خلک یې ها؟ لنډه غرو. راځه الیاسه دننه حالات کنټرولوو. امرم پر ځای کېږي. خو لاړ به شو دویم بریدمنه انشاءالله. بوچا نرسې دا دی راځم ډاکټر صاحب. اغله نرسې تاسې لاړه شئ، زه ترې وینه اخلم. زه بیرته راځم. زه به ستاسې وینه واخلم. سمه ده؟ ژوندی اوسئ. ټول کاسکار دې ژوندي وي. تاسو په روغتیایي کارونو پوهېږئ؟ اندېښنه مه کوئ. دلته د ټول کاسکارو شتون د سیمې لپاره زیات مهم دی. دا چې په ارامه ژوند کوو. اغله نرسې خپل کاروبار مخ ته وړو ستاسې له برکته ده. ډېره مننه کوم. زه په دې سیمه کې سوداګري کوم. کارونه مې هم ډېر ښه دي. ټول ستاسې له برکته. کله چې خبر شوم وینې ته اړتیا ده نو زه هم په منډه راغلم. ژوندی اوسئ. داسې ونیسه ورو. سمه ده سمه ده. د دې ټپي حالت څنګه دی ډاکټره؟ جګړه نه، د دې ټپي حالت اوس هم کره دی، خو له مخکې نه ډېر ښه شوی، نتیجه یې ورکړې. ژوندی یاست، خدای دې در سره مرسته وکړي. مننه کوم. شفا دې وي. ژوندی اوسئ. هغه ستاسې جګړن دی؟ خلاص شو، ته اوس تللی شې. ژوندی اوسئ اشکره وروره. الیاس ژوندی اوسئ. ته یو ځل دا وګوره زما. دا راغلم دویم بریدمنه. دا ښاغلی وهاب په 1992 کال کې په هغه سیمه کې د پټرولیم وزیر و. البته چې هغه وخت زه لومړی بریدمن وم. په هر حال د یو تختول شوي الوتکې د پیدا کولو لپاره مو عملیات ترسره کړل. د الوتکې په مسافرینو کې دا هم و عبدالوهاب. ما د هغه ژوند وژغوره. له هغه نه وروسته به یې هر وخت زما پوښتنه کوله. تل به یې ویل چې ما ترکان په واقعي توګه ستا په څېره کې وپېژندل کارلن کیچا، یعنې بیا مې دا ملګری شو. اوس نو زوی یې د پټرولیم وزیر دی. داسې ده یعنې له پلار نه زوی ته پاتې؟ هو کوپوزه، اوس یې زوی د پټرولیم وزیر دی. هلته هم داسې کېږي زوی جانه. لوی اتاتورک او د هغه ملګرو چې د ترکیې جمهوریت جوړ کړی و د وړتیا په اساسي بنسټ کېښوده. د وړتیا له مخې چې څوک مقام ته رسیږي زویه، که د روابطو په اساس ورسیږي نو بیا تباه دی. هرومرو راځه. ډګروال صاحب، لږ مخکې د یو نامعلوم کس لخوا معلومات راورسېدل. د امنیتي کامرو یو څو ویډیوګانې موږ سره دي. په ویډیو کې هغه کس ښودل شوی چې سانتا لاورنس وایي او دا په ډاګه شوی چې اصلي نوم یې مرلین دی. ډګروال صاحب، لورې ته زر د هغه انځور د اتلانو ډلې ته ولیکه. امر پسې کېږي ډګروال صاحب. دا هماغه دی نامعلومه کس چې معلومات یې رالیږلي، هماغه سړی دی چې تا ورته زنګ ووهه. پلاره په تا مې باور نه راځي. ډېره مننه کوم. ډېر دې حیران کړم پلار جانه.
هغوی راغلل ملګرو. څه خبره ده ملګریه؟ څه خبره ده؟ خیرات دی موږ ټول ته په یو وخت کې پیغام راغی. ملګرو دا هماغه بې شرف دی چې ځان ته لارنس وایي. آخر ما هم د هغه بې شرف څېره ولیده. لارنس اصلي نوم یې مرلین دی جګړن صاحب. ټورکاشکار د ژوند دی. دلته د ټورکاشکارو شتون د شیرمې لپاره ډېر زیات مهم دی. دا چې موږ په ارامه ژوند کوو، خپل کاروبار مخ ته وړو، ټول ستاسې له برکته. شفا دې وي. هغه شاشه جګړن دی خلاص شو. ژوند دی اوس یې ښکاره وروره. جګړن صاحب څه؟ ما دا سړی ولیدو. دا سړی همدلته و په کښتۍ کې لږ مخکې وینه ورکړه. ته څه وایې الیاس؟ ولیده جګړن صاحب. څنګه دې ولیده؟ رښتیا وایم دا سړی لږ مخکې همدلته و. ما له د سړي نه وینه واخیسته. جګړن صاحب الیاس رښتیا وایي، دا بې شرف ما هم ولیده. خدای دې ووایي. الهامه زه د پوستې قومندان ته خبر ورکړم. امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. بیرته هغه له نرسې دلته یو سړی وینه ورکړه. څه شو؟ ما ونه لیده، لږ مخکې خو هم دلته و. چېرته لاړه؟ نه پوهېږم، تللی دی. خدای دې ووهي. جګړن صاحب سړی تښتېدلی. شاوخوا ته امنیت ونیسئ. دې میره الهامه د ملکیانو په منځ کې وګورئ. هلئ زر کوئ. کېدای شي چې هغه بې شرف همدلته الهامه د میره ټول ښه وګورئ. هله زر کوئ. هله ټول وګورئ. شاته شئ. هېڅوک خپله سترګې خطا نه شي. شاته لاړ شئ. شاته لاړ شئ. هله زر کوئ، ملکیان لرې کوئ. هله شاته لاړ شئ، زر کوئ. زر کوئ، شاته لاړ شئ. هلئ په کراره شاته لاړ شئ. شاته هله هلته مو راته څوک ولیدل چې له دې ځای نه وتلی دي. عینکې په سترګو وې، خولۍ په سر و، دومره قد یې و. هغه په وروستي موټر کې راغی. وروسته بیا کېږدۍ ته دننه شو او خو له هغه نه وروسته مې ونه لیده چې څه شو. موټر حیدره موټر. خدای دې هغوی ووایي. هله زر کوئ، ملکیان لرې کئ. کېدای شي چې بام وي، بام کوئ. شاته لاړ شئ. علي هغه وګوره. لرې کئ. خلک لرې کئ. علي موټر وګوره. هله ځئ. ملګرو کېدای شي چې بام وي، پکې هرې خوا ته یې وګورئ. جګړن صاحب بام دی. وخت عیارونکی دی، 20 ثانیې پاتې. خدای دې خیر کړي. شړولو ته یې وخت نشته. ملکیان له هغه ځای نه لرې کئ. زر کوئ. هله له هغه ځای لرې کئ. جګړن صاحب زر کوئ، شاته لاړ شئ. بوزوک ملګریا حیدره څه کوې؟ زوی مې د تا ته امانت
حیدره داسې مه کوه جګړن صاحب حیدره جګړن صاحب جګړن صاحب جګړن صاحب رښتیا هم یو څوک غواړي چې د خپل دښمن سترګو ته وګوري دې کار ډېر خوند وکړ ته به م یادوې اندېښنه مه کوه په یو ټوشانیو کې به بمونه وچوي